بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه ويا قوم او قوم زما لا يجرمنكم باعث دین کی تاسو شقاقی اختلاف زما یا خلاف ما سرا ان یصيبکم شعیب علیہ السلام ورته وی چې تاسو خو دشمنی زما ذات سره پیدا شوی دا خدا زما د ذات د دشمنی مو انتهایی هلاکت ته نه رسي د خپل خیر او سوچي زما دشمنی مو سوچي بعض اوقات یو سره په حب علی کې نه په بغض معاویه کې ډیر لاندې لړشي وَيَا قَوْمِ او قوم زما لا يَجْرِمَنَّكُمْ باعث دن کی تاسو شقا کے خلاف و دشمنی زما ان یصيبکم چې ورسېږي تاسو ته مثل ما اصاب په مثل د هغه عذاب چې رسېدلی قوم نوح قوم نوح ته او قوم هود یا قوم هود او قوم صالح یا قوم صالح تا وما قوم لوط ان د قوم د لوط منکم د تاسو نه ببعید ډیر لري د زمانه په اعتبارم او د علاقه په اعتبارم ټیک تر نوح علیہ السلام علاقه به تاسو نه لري د هود علیہ السلام علاقه به تاسو نه لري خو د لوط علیہ السلام د قوم علاقه په جاردن کې تاسو په تیرېږي نوح علیہ السلام د زمانه په اعتبار هم ډېر په خاطر شوی دی خلوت علیہ السلام د زمانه په اعتبار تاسو ته نږدې تیر شوی دی واستغفروا ربکم بخنه غواړئ د پروردګار خپلنا ثم توبوا الیه بیا رجوع کوئ الله تعالی ته ان ربی تاکہ سر رب زما رحیم ودود رحم کون کے محبت کون کے دے قالو ادو یا شعیب و شعیب ما نفقو مونږ نه پوهېږو کثیرا مما تقولو په ډېر هغه خبره چې کم تکې وې دا ته چې مونږ ته دوه اوږدو بیانونه کې مونږ سر مو په نه خلاصېږي زمونږ سر نه خلاصېږي ما نفقو نه پوهېږو مونږ کثیرا مما تقولو په ډېر وینا ستا باندې وانا لنراک او تاکید سره مونږ وینو تا فینا په خپل منځ کې ضعیفا ته د ایکسپریشن په اعتبار باندې کمزور سړی خبره داسې کې چې مونږ پوهول نه شي خبره داسې کې چې مونږ دې ته وایي لیم ایکسکیوز دې ته وایي لیم ایکسکیوز ولولا راتک اکچر نوې دا قبیلستا لرجمناک نو مونږ به ته په کاڼو پتو جوړشته وي خدا ستاسو قبیله ده لیونی خلق ته دا به بیا ژوندۍ اوسو دې کني ته مونږ په کاڼو وشته مړکړې به وي خو ستاسو قبیله دا لیونی خلق دی وما انت علینا بعزیز او نیت پمون باندې ګران پمون باندې ته ډېر عزیز نه یا ډېر درون باندې نه عزیز باندې درون والے مونږ ګران وای په ما ډېر ګران نه قال اوید یا قوم او قوم زما دا اوس د پیغمبر عقیده دی د پیغمبر عقیده سم مضبوطه عقیده او سړی ورته وی چې مونږ تا ټچ کولې ځکه نشو چې دا قوم دې زورور دی څه شي دا قوم دې زورور دی خو پیغمبر د خدای ته خدای الله نه اړه بل چا باندې اعتماد نه کوي ته بل چا عقیده لري په بل چا باندې ځان سپاري دغه ټوټلی ځان چا سپارل الله تعالی ته حالانکه داسې مشکل وخت کې تاسو چیلنج کی تاسو چې او هغه ته وایي چې ما به کتلی تاسو سره خدای ځی کني نه وي صحیح نو سړی ک حاجی غنی سپورټ نو مخلو خبره باندې خاموش پاتې شي چې چلو دی وجه دغه سړی خو ولاړ دی ځکه چې حاجی غنی ما مرګره خبره ده کړه خو پیغمبر د خدای هغه دا بریک نه لګي ځکه هغه دام شرک دی هغه څه هغه دام یو بل شرک دی چې اعتماد زوکم په دې باندې چې ما به قبيله بچ کړي قال اوید یا قوم او قوم زما ارهاتی آیا قبیله زما اغض علیکم دا دیر گران تاستا من اللہ پا مقابلہ دا اللہ کی عجیبہ کا مطلب خلقی زما دا قبیلی دا قوت خیال ساتی زما دا خدای دا قوت خیال نسات یعنی ما تا سنوائی دا سر وجه دا قبیلی دا وجه دا خدای عظمت تاس ذہن کی نیشتا چی مونگا تازه کنو چڑ کوئی تو خدای پیغمبر ہے واتخذتمو وتاسو غرزول دی اللہ تعالی وراءکم شاخ پلتا زہریا غرزول شوی تاسو غرزول وائی درو ہوئے یعنی داغه متعلق اڑو تھنکنگ نه کوي
ان ربی تاکہ سر رب زما بما تعملون پاغا عمل چتا سوی کوئی محیط احاطہ کون کے دے دا علم پہ اعتبار دا قدرت پہ اعتبار ادم مواخذے پہ اعتبار چھ دا اللہ تعالیٰ دا علم نم سے باہر نہ دے دا اللہ تعالیٰ دا قدرت نم سے باہر نہ دے دا اللہ تعالیٰ دا گرک نم سے باہر نہ دے نشی ٹولر سے دا خدای پہ قدرت کی دی ہم دا علم پہ اعتبار ہم دا قدرت پہ اعتبار ہم دا گرفت پہ اعتبار باید چی تاس دا آغازات خیال ہو ساتے ہی زمارے قبیلی یا دا بل سے خیال نہ ساتے وَيَا قَوْمِ او قوم زما اعملوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ عمل کوئی پخپل طریقہ باندے دا خبر اخلاص ہوگی ایسا شیوی خبر اخلاص چی کوا چی سکوا ما خپل عمل تپریدہ تخپل کوا صحیح دا دی معنی دا ندا چی شعیب علیہ السلام دوی کردار کنفرم کو یا ویریفائی کو یا دا اغی کریکٹنس کو چی تاسم ٹکے زم ٹکیم دا سنشی کرے تم ٹکے زم ٹکیم چی کم زای دو سیزن دا یو بل اپو کسی یو با پکی ٹک پی بل بغلط پی دا سنشی کرے چی دام ٹک تے دیر خلق کسی دا خلیہ کافرون دا کل جن کمالی جن معنی دا نداوہ تو ہے وَيَا قَوْمِ او قوم زما اعملوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ عمل کوئی پخپل طریقہ انی عامل ز عمل کون کے زما پا طریقہ اس کو روت پسی جملہ دا خبر واضح کئی چھ دا کنفرمیشن یا ویریفیکیشن خبر نہ دا وارننگ خبر دا ایسا خبر دا سوف تعلمون درد چی تاسو پوشے اوب پیجنئی من آسو یا تیچ راز باغتا غضاب یخزی چی رسوا کئی بدے ومن اوب پیجنئی آسو کو وکاذبون چی غدروف شندے ورتقبو انتظار کوئی دے غضاب تا انی مغکم دوم تاثر رقیبون انتظار کون کے چی ضرب تاسو پوشے چی الٹیمیٹ ریزلٹ زمادر عمل بسی او ستاسو تا عمل بسی ضرب تاسو کوئی شئی چی منگا ہوتا کی رشتونے سوکتے دروغجن سوکتے وی ویٹ کوئی زوم ویٹ کوم سون یو ویل کم ٹو نو ولما جا امرنا کل چراغ حکم زمونگا یعنی عذاب زمونگا نجینا شعیبا نجات و خلاصے ورکم شعیب علیہ السلام تا والذین آکسان تچیمان راوڑے و مرگرتیار دکے برحمت ملنا فرحمت دخپل جانب واقصد الذین ظلموا او نساء کسان لچ ظلم کرو الصیحتو چغد جبریل فاسبحونو گرزے دلدے فی دیاریں پکورنو پلو کے جاسمین سر چپا پراتو جاسمین مانا بولو کالم یغنو فی اللہ تعالیٰ فرمائی دا سے پکی جوندے بندن معلومی دو نو پکی لکا چی پرونو دی علاقہ کی سکونہ دا سے میں تباہ کر لکا چی پرونو دی علاقہ کی سوکنو کالم یغنو فی لکا چی سوکنو بدی علاقہ کی پرون علا خبردار بودن لری والے در رحمت دا اللہ تعالیٰ نلی مدینہ دا اہل مدین لپارا کما بعدت سمود لکا سنگ لرشو در رحمت دا اللہ تعالیٰ نا سمودیان ولقد ارسلنا موسیٰ اتا کی سر لے گرے موسیٰ علیہ السلام بے آیاتنا پا معجزات اخبلو دلتا دا آیاتنا مراد معجزات تھی نمبر اول او بے آیاتنا پا احکام اخبلو بے آیاتنا پا معجزات اخبلو اپا احکام اخبلو وسلطان مبین اپا خاص قوت سر ملے گرے خاص قوت چھ کلد خبر حقوی خبر دے کلسی حقوی نو کتے یوازے مقابلہ کی دنیا والاڑی خو قوت تا خبر کی دا غی پدرو خبر کی قوت نہیں صحیح مجھے سلطان مبین وئی ادوین سلطان مبین وسلطان مبین ادوازے قوت سر ملے گلے نو آرمی نو موسیٰ علیہ السلام سر ما تو رہے رینجرز نو ور سر ایجنسی نو ور سر حکومت نو ور سر بس یو لکڑا ور سر اللہ تعالیٰ بس دا سے واضح قوت ہو چنی ہاگا حکومت لچل ورتا نے فرعون لچل ورتا نے پا تاؤزنڈز آرمی لچل ورتا چیزی لکڑے سر سلکو دا سے واضح حکومت ہو چطور بزان زان لکھ بیتا شیوری الہ فرعون آلے گئے فرعون تا وملئے اثر داران ردتا فتبعو پس دی فالو کا امر فرعون نظام دا فرعون امر فرعون مانا سسٹم
وما امر فرعون انو نظام د فرعون برشید یو عقل والا نظام، یعنی دا عقل منده نظام نو حیوانیت ہو، سشو حیوانیت ہو، نو دیتے غیر رشید یا غیر صالح یا د خلاف عقل نظام ہوئے، ځکه په دې کې انډیویډوالز ته دا غوي رائټس نه ملاویدل، انډیویډوالز ته دا غوي رائټس نه ملاویدل. یقدم قومو دے بوڑان دے روان وی دے قوم خپلنا فرعون یوم القیامت پورز د قیامت فاوردهم النار رابولی دا قوم خپل د اور غالتا و بیسل وردو ډیر ناکار دی راوستل دا راوستل دوی دا ډیر ناکار راوستل دی المورود او ډیر ناکار دغه قوم چې راوستل شوی دی اورتا و اتبعوا فی هذه الدنیا او لګول شدوی پس پدی دنیا کې لعنت و یوم القیامه او پر رد قیامت باندې او لعنت بیس الرفد المرفود بیس الرفد المرفود ډیر ناکار دی الرفد دغه وګوره الرفد دا راتلو ته وایي څه ته وایي راتلو راتک بے سر رفد المرفود دیر ناکار دے دا رات لگ پس دبل رات لگنا نو دا فرعون رات لگ دے اور تا دا ناکار دے ورپسی دا قوم را روان دے رات لگم دے ناکار دے. ذالک من انباء القرآن اس دا آیت دا صداقت دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چے او پیغمبرہ تو خو نہ ہسٹورین ہے نہ دا پولیٹیکل سائنس اسٹوڈنٹ ہے نہ دے چرتا مدرسہ کا تلے دا نہ دے جامعہ کا تلے دا نہ دے پوهنتون کتلے دے نہ دے ابتدائی مدرسہ کتلے دا ادا دومره ډیټیل سره دا ټول هیستوري بیانې دا دې خبرې دلیل تر الله پیغمبر ذالک دا ټول من انباء القرى دا کیسه دا ټاونز دی نقص علیکا چې بیانو داتا تا منها قائم بازیر دا ټاونز نا ولالد بنا داغه تروس بلډینګونه ولال دي خلک تباشوی دي بلډینګونه ولار دی وحسید ابازیر دینا حسید لو شوی دی حسید لفظی معنی څه ده لو شوی الله تعالی په جنې چې په لو کې خوشی کوم لاره کټکی د بیخ نه الله تعالی فرمایي چې صدا سي دي چې خلق ختم شو بلډینګونه ولار دي صدا سي چې خلق هم ختم شو بلډینګونه ولهم تباہ کړل د بیخ به لو وما ظلمناهم امونگا زیادے نو کڑے دوی سرا ولیکن ظلموا انفسهم لیکن دوی زیادے کڑے زانو کڑے سرا فما اغنت عنهم پس دفکڑے شوے نو دوی نا آلیتم معبودانو دوی اللتی آغا معبودانو یدعون من دون اللہ چی دی ورطا وازن کو بغیر دا اللہ نمن شین حشیت دفن کو لما جا کر چراغ امر رب کا حکم و غزاب در ربستا وما زادوم ازیاتین کدوی لدی عبادت غیر اللہ غیر تدبیب سوائد تبائن وکذالک اخذ ربک ادغا رنگ دے گرفت پروردگار تا اذا خذ القرآن چکل اللہ تعالی نسی ٹاؤنز قرآن مانا ٹاؤنز شارنا وہی ظالمت احال دارے کہ دا ٹاؤنز ظالمان وی ان اخذو تاکہ سر گرفت اللہ تعالی علیم دیر دردناک دے شدید دیر سخت دے نو سخت دا سرے چی سوک تی خلاصی دے نشید دردناک دا سرے زمون شیخ سے بوئے دا سے دردناک عذاب اللہ تعالی ورکی چی ہر جوڑ جوڑ درد کئی گیا جیسا کئی گیا ہر جوڑ جوڑ درد کئی ان فی ذالک لآیات کسر دے کے یقیناً عبرت دے لمن آغچا دا پارا خاف چیرے گی عذاب الآخرت عذاب داخرتنا ذالک دا یوم الآغوز دا مجموع لہ الناس چی جمشویر دیر پارا خلق و ذالک دا یوم الآغوز دا مشہود چی حاضر شیشوی دیتا خلق وما نوخرو ان موخر کو منگ دا عذاب اس دا یو تحفظو چې اهل مکه وې چې ته د خدای پیغمبر اصحاب کم د خدای پیغمبرانو چې قومونو غیرت کړل الله تعالی په عذاب راوستو نو مونږ چې ترات کړو په مونږ باندې عذاب ناراضي نو دې معنا دا چې پیغمبر نه څنګه پلګي الله تعالی فرمایي چې عذاب یو اپوینټډ ټایم لري
وما نوخر ان مؤخر کو منگ عذاب اللہ لاجل معدود مگر دیو خاص وقت پورے یوم یاتی اور راضی بد عذاب لا تکلم نفس خبر بن شکول سیو نفس الا باذنی بگر په حکم د الله په اجازت د الله فمنهم بعضر د انسانانو شقی بدبخت بی و سعید انیک بخت بی اما الذین ارچہا کسان شکو چ بدبخت شویدی پا غلط عقیدہ پا غلط عمل ففی النار بدوی پور کے لهم فیها ددوی دپانا پدے اور کے زفیر آواز بے پشان دخر ابتدائی آواز و شہیق او آواز بے پشان دخر انتہائی آواز نو ہر آواز پا ابتدا کے لا منحوس ہوئی اور پا انتہا کے لا منحوس ہوئی صحیح نو پا ابتدا کے خواہ دیر تیزی ہاں آخر کا صحیح نو یو تا زفیر ہوئے بلتا شہیق ہوئے صحیح شاہ دا بغیر دین ازدگینا صحیح خالدین فیہا ہمیشہ بے دیکھے ما دامت السماوات والارض چسو پورے اسمانونا عظمک والال دا اسمان عظمک بنی دا آغذا بخپل اسمان عظمک یا دا کنائر دینا ابدی کنائر دینا منگو چسو پورے دا خدا دنیا والال دا مانا دا چی ابدان مانا دا ابدان الا ما شاء ربک مگر آغا چی اغواری پروردگار تا نرا ابباس دوی دا اورنا نو اس جہنمیان کافران چی کم با ہمیشہ دا پارا پا جہنم کی دوی دا اور نراوستے بنشی تو خوب ہمیشہ دا پارا پا جہنم کی نو الا ما شاء ربک مگر آغا چی اللہ تعالی اغواری نو دیو لگ دے ٹائم دا پارا برائستے چی کرے دوی تگی شی چیسے شی چې دای تری شي او بغواړي نو د جهنم نه بار یو لوی پاند دی او هغه پاند اکچولی د جهنميانو خلا ار دوی پس ار دوی بلډ ار دوی یورین ار دوی ګندې نو هغه ټول د لیکور شکل کې را بهيږي او خټکیږي بار پاند یشي صحیح نو چې کله دی وای او بو الله تعالی وای فرشتو ته بوې دی نو جهنم نه به راو باسي نو دغه پاند ورځي ورته نو هغه یشي خواب میں روان دی گن بلا روان دے اللہ تعالیٰ فرمائی یتجرعہ داس یو گٹ گٹ تاسم گٹ وائے یو گٹ گٹ ولا یکاد یسیغو اللہ تعالیٰ فرمائی کہ آسان نہ چی داغی گٹ تیر کی اللہ ہمارے بچ ساتھی نو تعالیٰ سے لگا سورہ الرحمن تا اللہ تعالیٰ ویسی دے بجہنم نرا اوزی صحیح سورہ الرحمن اوشتم اسی پارے کی اوشتم پارے کی پیداموں کو ہاں آیت نمبر 20 اور 30 هذه جہنم دا جہنم دے التی آغا جہنم یکذب بی المجرمون چھ تکذیب دے کو مجرمانو یطوفون بینہا دوی بطواف کئی یعنی زیرہ زیبا یطوفون بینہا مانا طواف بکئی یعنی زیرہ زیبا اما درخت بکئی یطوفون بینہا دوی بطواف کئی مزد دے جہنم کے و بین حمیم آن پا مزد آغا یشیدن کی پاند کی حمیم آن آغا یشیدن کے پاند دے دغی گندنو نو پتہ لگے دا چې دا پاند جهنم نه بار رہے نو دیکھ با جهنم نه راځته شي صرف دومره ټایم د پاره چې دوی وایي تږي شوي یو او په پکار دي نو الله او فرشتو ته بوزي او بوله خبره دین کړه ا دوباري ستا خبره دین کړه او دویم ځای آیت ته چې دغه شی بدایس کی خو تیریږي بنا سورہ ابراہیم یہ وسیلت بدری سورۃ تباریہ سر سورۃ آیت نمبر 14 14
من ورائه مقدرتا جہنم و جہنم دے من ورائه مقدرتا جہنم و جہنم دے ویسقا اسکول بشدتا من مائن ابو صدیدن صدید دیکھو گورا دا زخم چی نچوڑ شی او کم وین زوی تیراوزی غیتا زوی صدید وی تاسو وین زوی وائی نو زو نو صحیح نو دیتا وی مائن صدید اللہ تعالیٰ فرمائی اگر لیکوڑ با دوی دا زخمونو اگر نو زوی نو فرمائی چی یتجرعه گٹ گٹ بیس کی ولا یکادو انبی آسان یصیغه چی تیر کی دا نو اس آغا خسکل داسی لی لکا زہر چیز کی خسکل داسی لی آغا پوائزن دی آغا زنی پوائزن نو علتا با جہنمی دا غوار چیرا پوائزن چی دی نو خکاش مونتا ڈیت راولی چیرا دی مصیبت نو خلاص شو نو ڈیتم نرازی اللہ فرمائی چی ویاتی الموتو من کل مکان ارا اٹیک بکی دبان اسباب دا مرگ دا ہر جانب نموا و بمیت خون بید امڑی دن کے ومن ورائے امخد دین غضاب غلیظ نورم شدید غضاب دے نو واپس پل سبق دا خالدین فیہا ہمیشہ بیدے کے ما دامت السماواتو ترسو پورے چی باقی وی اسماننا والارض ازمکا الا ما شاء ربک مگر آچو غواری پروردگار ستا فیخرجهم الى ماء صدید یتجرعه ولا یکادو یسیغو را اوبا باسی دی اغا پستا اغا زو او نوتا چی دی بے تیرول نشی ان ربک تاکی سر پروردگار تا فغال کون کے دے لما یرید دا آغا شید پارچ دوئی غواری و اما اللذین آرچا کسان سوئدو چی نیک بخت گردور شویدی ففر جنت دوئی بوی جنت کے خالدین فیہا ہمیشہ بیدے جنت کے ما دامت السماواتو ترسو پورچ باقی اسمان و نازمکا الا ما شاء ربک مگر آج اللہ غواری نو دا الا ما شاء ربک دا جہنم پا حوالہ باندے دا الا ما شاء ربک استثناء خود آگے پانچ دا پارا دا چھ نبشوتے لے جہنم نا الا مگر آگا چھ خدای غوانی اسے پارا بے رو باسی داغا پاند پارا ہر چیز جنت پاوالا دا دلتا خوچ تتر راتل نشتا نو دی الا ما شاء ربک استثناء تو استثناء مشاکلتن استثناء مشاکلتن چی دا آیت شکل آغا جوڑ کے چکم دوڑان دے آیت شکلو ادروائز دا عملی ندے ادروائز دا عملی ندے عطاء غیر مجزوز دا بیو ورکڑوے دا اللہ جانبنا غیر مجزوز او نبی مقتو او کٹکڑے شوے فلا تکو فی مریتن پس مکی گت فی مریتن پشک کے مما یعبد ہاؤلائے دا آغ معبودانونا چے عبادت کئی دا کسان ما یعبدونا دا عبادت نے کئی اللہ کما مگر پاغت طریقہ یعبد آباؤں چے عبادت کئی پلاران لدو یا عبادت کو پلاران دوی من قبل مذکر دینا وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ اتاکیک سر مونگا ورکون کے دوی تا نصیبوں حصر دوی غیر منقوص دا سے حصہ چیغے کے بکمین شکولے وَلَقَدْ آتَيْنَا تاکہ سرور کرو موسیٰ علیہ السلام تال کتابا کتاب فاختلف فیہ نے اختلاف کریش پدے کتاب کے اچھی کتاب کلا اللہ تعالیٰ ورکو اللہ تعالیٰ فرمائی چلے دے فالورز پاگے کی اختلاف شروع کو ذکر ہریو سڑے دے کتاب میں دخپل مطلب خبر رہو باسی ہریو سڑے دے کتاب میں دخپل مطلب خبر رہو باسی دے خدای مطلب پاس پشت بول گئی تو خدای مقصد پس پشت ہر سرے خپل مقصد پر اللہ تعالیٰ فرمائی چی بنی اسرائیلو کی دا دیر لوی ٹربل کی شروع دا دی کتاب نباز شروع شا کر شروع شا نو کتاب کو دے دا پاری چی خلق متفق کی زمون دا جہالت یا دا عناد یا دا مفاد دا وجہ اگا کتاب دا تفریقی بائی شکر دی اس قرآن دے دا پاری چی امت متفق کی قرآن سر پارا دے چی امت متحد و متفق کی چونکہ منگا خپل مفاد نشو قربان ہو لے یا خپل عناد نہ پریدو یا خپل جہالت نہ پریدو لہذا پا امت کسی سے تفریقہ امت کسی سے تفریقہ
ولولا کلمت اکچری نوے کلمہ یعنی فیصلہ تاخیر دا عذاب سبقت من ربک چی دولان دینا ثابت جانب دا پروردگار تانا لقضی بینهم نو فیصلہ بشو پمیز دوئے کی فوراً وانہم لفی شک اتاکی سردوی دی پشک منو دی کتابنا مریبن پعظیم شک وان کلن اتاکی سرطول لما لیوفینہم ربک آمالهم یقینا ورکی بدوی طرف ستا اعمالهم حملون دو یعنی بدلب ورکی انہو بما یعملون خبیر تاکی سر اللہ تعالیٰ پاغ عمل چی دوئے کئی خبردار دے فاستقم استقامت سٹیبلیٹی توئی استقامت سٹیبلیٹی توئی نمبر 1 استقامت سٹیڈ فاسٹنس توئی سو توئی سٹیڈ فاسٹنس کانسٹنٹ اور کنٹینیوس عمل کانسٹنٹ اور متواتر عمل بعضی سڑے اگر کرے ایموشنل اور جذباتی ہونی شی صحیح نو بس جمعات تبرازی اور 6 رکعت نفل اور 50 رکعت نفل بس ہفتے جذبوی نو ہفتہ بعد بیا فرض اور پس بریوی صحیح شو دیو جن پیغمبر علیہ السلام فرمائے احب العبادات الی اللہ ادواهمها خدای ته محبوب ترین عمل هغه دی چې سړی کانسټنټلی کولی شي نو ځان په تکلیف کې ما چوا چې بس او دس په کوټول شپو درې نو سبب د بیا فرض پاتې سبب ده بیا فرض هم پاتې یا د شپې دومره ډېرې عبادتو کې سارو پس سار موز ورپس خطا کې صحیح نو بس 2 رکعاته کافی دي خو همیشه کوه 2 رکعاته کافی دي خو همیشه کوه 2 رکعاته نفل کوه خو بس همیشه کوه فاستقم تستیبل شان نیکشا کما امرتا لکتا تا چی حکم کریشوی دے ومن تاب ماکا انیغ دیشی آسوک چی چا توبہ کردتا عمل کرتیا کے یعنی ایمان راوڑے دے کفر نرا واپس شوی دی اتا سر ایمان راوڑے دے اللہ تعالیٰ پیغمبر توی توم نیکشا ادی خپل مرګرو ته وایي چې نیک شي حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام ته شبت یا رسول الله کی بوډا شوی څه شي بوډا شوی پیغمبر علیہ السلام ورته شیبتنی هود و اخواتها سورہ هود او داس نور سورتونو بډا کړه څه شي بوډا کړه سورۃ هود او دغه رنګ نور سورتونو بوډا کړم نو د سورہ هود ټول مضامین بالخصوص دا حکم چې پیغمبر ته الله تعالی فاستقم نیک شه کما امرتا لکه څنګه چې خدای وایي داسې نیک شه فاستقم نیک شه لکه څنګه چې خدای وایي داسې نیک شه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ټول اس په دې فکر کې چرته کوګواله خو نشته چرته کوګواله خو نشته نو دې فکر بوډا کړو فاستقم کما امرتا وینیکشا کما امرتا لکسن چی تا تا حکم شوی دے ومن تاب ماکا انیک دشی آغسوک تاب ماکا چی رجوعی کڑے استامر کرتیا کے نو رجوعی رسنا کڑے دا کفر نے کڑے دا ایمان تا ولا تطغوا الطغیان و سرکشی مکوئی وائلیشن و ٹرانسلیشن مکوئی انہو بما تعملون بصیر تاکی سردہ اللہ تعالیٰ پاغا عمل چتاسو کوئی لدن کے دے ولا ترکنو الالذین ظلموا ولا ترکنو امائل کے گئی ما الالذین دیکھو گورا رکنا یرکنو فمانا دا میلان او انکلائن یعنی دا سے راغب کی گما دا سے انکلائن کی گما ظالمانو طرف تا اس اللہ تعالیٰ دا نوئی چی ظالمانو سر مرگرتیا مکوا اللہ تعالیٰ وی دا سے میلان مکوا ظالمانو طرف تا لیکن پہ حیثیت دا مسلمان خستاز مداری دارا چی مقاومت کے دا ظلم چی سو کی مقاومت کہ مقاومت دا کے نو بالخصوص چی نفرت خطی ہو کی جدا ظلم دے ولیس وراء ذالک خردلتا من الایمان حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ ظلم ته بد ومنوي نفرت ته ومنکو نو دینه بعد ور مستر ګرین عمر ایمانم نشتا ولا ترکنوا الى الذين ظلموا اتاسما الى گئے ولا ترکنوا امیلان مکوئے الى الذين کسانتا ظلموا چ ظلم کړه دے فتمسکم النار کنی اوبر سیجتا است اور ومالکم ان بیتا ذکر من دون الله په مقابله د الله کې من اولیاء سو پروٹیکٹرز او بچکون کې ثم لا تنصرون اتا سر امدادم نشکول so you will have no any protector and no any helper when the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala will approach you when you are inclined to ظالمین چې کله تاسو ظالمانو طرف ته انکلاین شئ نو مسوک پروټیکټرز دي چې پروټیکټ مو کی او نه دا چې عذاب در باندې راغی نو څوک مو هیلپ اوټ کول دی هم نشي
خبر دیں کہ ڈالا اور دې تایید بسم الله الرحمن الرحیم سورہ انفال پیراؤں کو آیت نمبر 25 آیت نمبر 25 وَاتَّقُوا فِتْنَةً اُيَرے گئی دا آغا فتنینا لا تصیبن الذین نلتا فتنہ پا مانا دا عذاب دا وَاتَّقُوا عذابا اُيَرے گئی دا آغا عذابنا لا تصیبن الذین چی آغا بن رسی گیا کسانو تا ظلمو چی آغوی ظلم کردے منکم دتا سنا خاصتا فقط. You must be afraid of that azab which will never touch those who have done zulm. But it will certainly touch those as well who kept silent when zulm was going on. Chikar zulm rawano, no chikam silent patu. Allah Ta'ala farmai, the same azab will touch them. Sahi, daga azab ba? Paagi khalqum razi, chidakam pa zulm bane khamosh di. No pa zulm bane khamoshi, dar hakikat do zulm margartya kolli. Dar hakikat دو ظلم مرګرتیا کولی نو په ظلم خاموشی نه ده. درې مرتبه دي پیغمبر علیہ السلام فرمای مر رأى منکم منکرا چا چې تاسو نه وکړه یو ناروا کا فليغيره بيده باید چې دې تغییر کی د لاس په قوت باندې چې دا غلط تغییر کی په زمانه د لاس په قوت باندې فإن لم يستطع فبلسانه کداغه طاقت ني بیا د جبه په وینا باندې چې هغه سړی ته اپروچ وکړي چې برادر it's not okay. This is against Quran and Sunnah. This is against Sharia. You are a Muslim. Why you are doing that? It will take you to the hellfire. You will be punished by Allah. Subhanahu. Please don't do that. فَبِلِسَانِهِ Uska daamni, you know that he is a stubborn guy. He will never listen to. Te bachata wag meki di. They are stubborn sadere. Munga to satamba de. Sajere. Da satamba de. They khabari ta wag meki di. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ So you may dislike him from the bottom of your heart. What he is doing, I dislike it totally. I don't like his practice. What he is doing, he is violating the rules of Allah. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وذالک اضعف الایمان. اضعف انگریزی کے سپرلیٹو ڈگری دا په عربی گرامر کې او عربی لغت کې دا گویا دا افعال التفضیل. وذالک اضعف الایمان. That is the very weakest form of Islam. Sorry? No, now we are in a position we cannot be strong. Illa mashallah. But at least we should show our weakest type of iman to dislike the practice which is going against Allah subhanahu wa ta'ala. Say, no, mungbane sakigin, Allah ta'ala rahmuki. The only thing, may Allah subhanahu wa ta'ala protect the entire ummah, what has been done to our Mus'haf, to Holy Quran, there in Guantanamo Bay, only the Pashtuns in Afghanistan, and the people in Pakistan, and the Palestine, and in Jamia al-Azhar, and somewhere in Africa. And Indonesia also. So they brought out the procession and they showed their anger in this regard. And the entire Muslim world. Otherwise this Holy Quran is much more pride to us than our lives. There pata lagega. Iman, that is much more lower than the weakest form of Islam as well. May Allah subhanahu wa ta'ala protect all of us. Allah de mungta iman raki, kredit badhal mein. اور سورہ دی دلره سره راغلی چې صرف 15 ځله راکا شوی دی. صرف 100 ځله. هذا مثلا سورة دي چې اول ته چې ریاکشن وډیری ډینای کړه. د څو د دنیا کې ریاکشن لږو بیا إنا لله وإنا إليه راجعون. And still we claim that we are Muslims.
वत्तकू फितनतन अज़ान बच गए फितनतन दाग अज़ाब ना ज़लमू ला तुसीबन्न अल्लज़ीना चिन्न बरसेगी दा अल्लज़ीना ज़लमू आकसानो से जुल्म करे दे मिनकुम दता सुना खासतन बल्कि दोज़ हू आर साइलेंट द सेम अज़ाब विल टच देम एज वेल। सही बनी इसराइलों की चिकल अवई वायलेशन शुरू कर द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल दे डिड वायलेट द रूल्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिगार्डिंग फिशिंग ऑन सैटरडे। So they were divided into three groups. They two groups. They three groups. Now your group are those who were fishing, which was a violation practically. And the second one, those who were telling them this is wrong. This is wrong. Say, and the third one, they kept quiet. Ibn Abbas says, radiyallahu ta'ala anhu, the quiet people, they were punished with the same azab as the fishing one. Allah ta'ala فرمائے كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. They were not telling each other that this is wrong, you may not do that. چې دا کار مکوئ دا د خدای د حکم وایلیشن دی دا عذاب بدر باندې راشي. او حدیث کې راځي امام بخاری حدیث نقل کړی دی that ان الله امر جبريل ان يذهب الى بلده كذا وكذا فيقلبها او يقلبها. چې الله تعالی جبريل ته وویل چې تلاسه د فلانی شهر ته او د داسره اوچت کا دا سرچپه ورغورځوا جبريل امين فقال يا ربي ان فيهم عبدك فلانا لم يعصك طرفة عين. ان فيهم عبدك فلانا لم يعصك طرفة عين. په دغه شهر کې یو نیک سړی دی د یو سترګې د لحظې بر هم کله ستا مخالفت نه دی کړی. هغه سره څه حکم کدا سرچپه کوم نو هغه پکې هم سرچپه کیږي. نو الله تعالی ورته وی اقلبها عليه وعليهم. دا څه ونه چې اقلبها عليهم وعليه. نو making the first one. لكن اقلبها عليه وعليهم فإن وجهه لم يتمغر في ساعة. He never showed his dislikeness to the people who were violating my rules. So I have nothing to do with such like pious guy who is only pious selfishly, and he has nothing to do with the violation of others. صحیح اگر چرې په تندې کې مونږ تندې کې چرته گنجوم نه دراغلي چې دا ولې دا خلک دا ناروا کوي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث کی راضی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ فرمائی حضرت ابوبکر منبر بانے ولاڑو کان یخطب یوم الجمعہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ فقال یا ایها الناس لا یغرنکم قول الله عز وجل علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. چې دې آیت باندې دوکه نشئ چې الله تعالی وی علیکم انفسکم you have your own responsibility. لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. when you are a guided one, so the zalala and the wrongdoing of others will never harm you. Abu Bakr said, by God, this is not the meaning of this ayah. ترى ayat mana nada ترى ayat mana nada واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر. ذکر ما پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په دې منبر خطبه ویله اوریدل مې او وی فرمایل چې من رأى منكم الظالم فلم يأخذ بيده اوشك ان يأخذه الله بعقاب منه او كما قال عليه الصلاة والسلام. چې چا تاسو کې وکتل چې ظالم ظلم کوي وایلیشن کوي د خدای په قانون ودرېږي د خدای د احکام په عملي کوي د دلایل سره کوي ستا وسو چې لاس ته ولني ولوي ستا وسو چې په جبه دی ورته ویلوي ستا دومره وسو چې ورسره د خدای لپاره څنګه زه د خدای نه ډیر یریږم. ته چې سکه دا خبره د عذاب ده ته چې سکه دا خبره د عذاب ده and I don't want to be punished with the azab which will touch you later on. So please either you should promise that I will never do it again. If you are doing the same, please leave me alone in my own business, because I am not that much trying to show my strength to Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا من رأى منكم الظالم فلم يأخذ بيده یوشکو اوشک ان یاخذه الله بعقاب منه. او بل حدیث کې راځي امام بخاری حدیث نقل کړی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دې مثال داسې دی چې په یو شپ کې په یو شپ کې او دا شپ هغه ګویا دو ستوري لري څه لري دو ستوري طابقین سفینه من طابقین. صحیح نو لاندې ستوري کې هم خلک سوار دي بر ستوري کې هم خلک سوار دي. اوس لاندنو والا ته د اوبو ضرورت ده فيحتاجون من في الطابق الاول الى الماء فياتون
الى الطابق الاعلى. دا لاندینی سٹور والا چې دي د دې یو بل ضرورت نشته راځي برني سٹور ته راځي نو سمندر نو براخلي برني راځي نو دریاب نه او براخلي اوس ډېر برني سٹور والا دای په باندې بد ومرل فغضبوا عليهم وقالوا لا تاتوا الي او الينا مونږ ته مرزي نغې څوکړ هغه ته خوبو ضرورتو نغې لاغینا فارادوا ان يخرقوا السفينه لكي ياخذوا الماء وهذا ظلم. ده ظلم ده كده تقطع فان لم ياخذوا بيد من فالطابق الاسفل فيغرقهم عليه. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اس کدا برنی والا دای لړل نه او دا وی لاس ونه نیسل چې don't do that. what are you doing؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صرف دانا چې هغه طابق سافل والا خلک وډوبېږي اده بر والا وبس کیږي نه دواړه به یو ځای ډوبېږي. نو کوم ځای چې معاشره کې داسې جرم فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے ولی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. علامہ اقبال فرمائی مرحوم کہ فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی most of the time he forgives individuals for their individual injustice. But when community as a whole or majority of them they started doing wrong, then Allah subhanahu wa ta'ala does not forgive. May Allah subhanahu wa ta'ala protect all of us. واپس پل سبق تھا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا وَلَا تَرْكَنُوا رَكَنَ يَرْكُنُوا لا تَمِيلُوا او تاسو اعلان مکوئے الی الذین کسانو تا ظلموا چې ظلم کړی دی فتمسکم النار کنی اوبرسی تاسو اور ومالکم ان بیتا ذ پارا من دون الله بغیر الله نام اولیاء protectors to protect you from the punishment of Allah from the very beginning. Wali is someone who will protect you from the punishment from the very beginning. اللہ تعالیٰ وہی داسم نشتا کہ سوک بتا بالکل ابتدائی مرحلہ کے بچ کی وَلَا ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ and nor later on somebody can bail you out when the punishment has already arrived at you. وَاقِمِ الصَّلَاةَ اقائم کا مسترفِ النہار پدوارو جانبو دورس کی وَاقِمِ الصَّلَاةَ اقائم کا مسترف النہار پدوارو جانب و دورس کے وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اپیو حصد شپے کے ان الحسنات تاکہ سرا نیک عملنا یذہبن السیئات دا ختمی السیئات it will erase your evil doings the صغائر because there are two types of ذنوب number one صغائر number two کبائر. صغائر are wiped out with your good deeds چې کله ته نیک عملو کې دغه وره چې نیک عملو کې نو واړو ګناونه چې لیکلي الله تعالی هغه وایټ اوټ کی اسه کی الله سبحانه و تعالی هی erase it with your good deed. حدیث کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله سړی او دس کوي فاذا غسل يديه نثرت خطاياه من يديه واذا غسل فمه وانفه نثرت خطاياه من فمه ومن انفه وهذه الصغائر. پیغمبر اسلام فرمایي چې 14 کې د نیکی ده مثلا د لاس کوم واړو ګناونه دي هغه وایټ اوټ شو ختم شو چې خله دی وینځله د خله واړو ګناونه وایټ اوټ شو چې پوزه دی وینځله د پوزه واړو ګناونه هغه وایټ اوټ شو چې مخ دی وینځو د مخ واړو ګناونه او صغائر it has gone. As far as the case of kabair is concerned it needs tawbah. هغه ته ضرورت ده ایسا ضرورت ہے فإنه لا تغفر الكبائر الا بالتوبه ځکه هر چې کبایر دي دا بغیر توبې نه معاف کیږي. هر چې کبایر دي بغیر توبې لپاره ما تاسو ته ویلو چې توبه دا د دوه څیزونو سره متعلق ده. یو if somebody has violated the rule of Allah or the due right of Allah subhanahu wa ta'ala that's a kabira. That's a kabira da. Now in that regard you have to do three things. Number one, to come out of the field of that zamb. Da gai guna da maidan na chi bar rauze. Number one, to blame yourself for that wrong which you have done. Che da kam guna de kare zanta bad waya. And to make a strong intention in this regard, I will never do it next in future. Da toba. That's toba. Che for future ke bada kar bia nakom wa idha ma ta'allaqa bi huquq al-ibad وقد اردت ان تتوب الى الله عز وجل
چې د بندگانو حقوق سره د تعلق ته او ته غواړې توبه الله تعالی توبه سي. You need two other things. You need depend. If you have some dispute or conflicts with someone and you want to make a tawbah to Allah subhanahu wa ta'ala because that hasad or jealousy or thing like that is not good, so you should contact that guy. That please forgive me for the sake of Allah. I had a little bit enmity with you just for no reason. So forgive me for the sake of Allah. So that's the proper way of tawbah. But if you have taken away a physical due right of someone, you have defrauded someone, you have cheated someone, you have stolen the property of someone. So tawbah in this regard, first of all, you must return his due right to. So that's why please and forgive me for the sake of Allah. Ma mu'af ka. No, Imam Nawawi rahmatullahi alayh tawbah ki la tafsil likla alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasul Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana hamna bil qawani min rizqina min al-Qur'an ma nasina wa 'allimna min ma jahilna wa sallallahu ta'ala alayhi wa ala nahar fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin.